ته چې توفه هسې مثال راکوې ما ته به څه د نوي کال راکوې زه په خوښي پسې خوښي درکوم ته په ملال پسې ملال راکوې زه په خوښي پسې خوښي درکوم ته په ملال پسې ملال راکوې زه یې په لږ او ډېرې نه یم خو خالق رزق چې حلال راکوې زه یې په لږ او ډېرې نه یم خو خالقه رزق چې حلال راکوې کله ناکله داسې پام واړوې سترګې مې سپینې شي چې خیال راکوې کله ناکله داسې پام واړوې سترګې مې سپینې شي چې خیال راکوې سلامونه ملګرو خپرونه د پښتو ادبي ملاقاتونه او نن راسره ناسته حبیب مسعود صاحب چې له ساوت وزیرستان ایجنسۍ سره تعلق لري او ډېر خوشحالی شاعر ده خدای تر اوسه پورې د میډیا د سکرین مخې ته نه ده راغلی نو نن دا یې موږ له تاسو سره تعرفي کوو اوس د ده یو کتاب هم را روان ده چې د کتاب نام یې ده حق ویل نو ډېر خوشحالی کتاب به هم وي او د ځوانۍ شاعري به وي خو ډېره چې د حالاتو مطابق ده څه نه څه چې موږ واورو د اوس په لدنه یو غزل اورو یو خوشحالی نظم ځینې واورو او خوندونه به ترېنه واخلو اکرام صاحب ډېره مننه کوو تاسو چې تاسو مونږ ته دومره ټایم راکړو او تاسو د پښتو د ادب دپاره کومې منډې هلې ځلې کوو نو ډېره مننه کوو ډېره شکریا ادا کوو تاسو ما سره خو موجوده ټایم کې یو غزل دی چې ادم وخوړ غنم چې سزاوار شو ادم وخوړ غنم چې سزاوار شو د جنت نه لاندې ځمکې ته ګزار شو او د ادم اولاد قبیل حبیل پیدا شو د ادم اولاد قبیل حبیل پیدا شو قبیل مړ کړلو حبیل قبیل خونخوار شو او قتل جرم خلکه قتل ویدا واورئ ادم ځکه د قبیل جنگ ته تیار شو او که شیطان ورته رقیب شو سجده نه کړي جبریل لاندې باندې لاړلو ریبار شو او عشق یو داس اوچت مقام لري دنیا کې سوځینا که خلیل ورته ورګزار شو عشق یو داس اوچت مقام لري دنیا کې سوځینا که خلیل ورته ورګزار شو چې الله د موسی عمل فرعون څه دي چې الله د موسی عمل فرعون څه دي ټول دریاب ورته کړکېش ولو لار شو او کائنات چا د سترګو پر جوړ کړل کائنات چا د سترګو پر جوړ کړل بیا پیدا یې په قریش کلي کې یار شو او پاک نبی په لوی الله باندې ډېر ګران و پاک نبی په لوی الله باندې ډېر ګران و ډېرې مینه محبت نه خدای اشعار شو سورتونه آیاتونه پې نازل کړل درویش کاله کې یو قرآن کتاب تیار شو ډېر زبردست سورتونه آیاتونه پې نازل کړل درویش کاله کې یو قرآن کتاب تیار شو جومتونو ړنګولو کې روان و جومتونو جوړولو وفادار شو سل قتلونه یې په دې جهان وکړي په خدای ګران و معاف یې کړو چې تو بګار شو او د حبیب مسعود په شعر باندې چې پوه شو مور زوی د حقیقت سره هوښیار شو ډېر ښه نظم راسره شریک نظم دی چې کرام صاحب چې ارشاد الله خو حق دی د الله واړه نبیان په حق دي صحابه حق دي د الله لرې ولیان په حق دي ډېر خوشحاله اسمان طرفه نازل شوي کتابونه حق دي څلور امام حق څلور دا مذهبونه حق دي فرشتې هم په حقه هم مقدس قرآن په حقه چې لا اله وایي دغه مسلمان په حقه ډېر خوشحاله نو حسین په حق د حسین واړه یاران په حق دي نبی په حق و علی عمر عثمان په حق دي صدیق الله ته ورنږدې وا د حق عاجزي چې د ټټونو یې کپړې وا د حق عاجزي ډېر خوشحاله نو فرعون غرق شولو ځکه چې موسی په حقو نمرود ظالم و ابراهیم خلیل الله په حقو قاضي ملا ورته غلط شولو منصور په حقه د محبت لره کې ستړی و پیغور په حقه او د نبی وارث چې حق وایي ملا په حقه د حق طلب چې کی دا پیر صاحب رښتیا په حقه نو ملا جماعت کې په ممبر وختو چغې کړې ویلې چې حق به وایو حق به اخلو سیاستدان نن د خپل کام سره واده وکړله ویلې چې حق به وایو حق به اخلو شپانه د غره سر نه شپېلې په ترنم شروع کړه ویلې چې حق به وایو حق به اخلو او د یو مریض علاج ډاکټر وکړو په کمو پیسو ویلې چې حق به وایو حق به اخلو منظور پښتون غوښتنه وکړله د لر وبر ویلې چې حق به وایو حق به اخلو ملک ته کلي د حرامو نه توبه ویسته ویلې چې حق به وایو حق به اخلو د کلي پیغلې د ملالې په ټپه شروع شوې ویلې چې حق به وایو حق به اخلو د تبلیغي له خولې مې داسې مسله واورېده ویلې چې حق به وایو
حق به اخلو. شاعرانو مې والوی مشاعره جوړه کړه، ویل یې چې حق به وایو حق به اخلو. یو مجاهد هم په بریتونو باندې لاس تیر کړلو، ویل یې چې حق به وایو حق به اخلو. نو حبیب مسعود کتاب ته ورکړلو د حق ویل نام، ویل یې چې حق به وایو حق به اخلو. ډېر خوشحالی، ډېر زبردست، ډېر خوشحالی. ډېرو ګرانو ملګرو، دا و حبیب مسعود صاحب چې له ساوت وزیرستان ایجنسۍ سره تعلق لري او ډېره خوشحالي زړه پورې شاعري تاسو ته وکړه. د نن دور سره بالکل داسې ده چې جوړاو ولاړه ده او بل د ده په اول وار باندې خپرونه ده، نو دا به تاسو امید کوو چې خوښه سوي. خو دا وخت د موږ د خپرونې هم وخت سرته رسیږي، نو موږ ملګرو ته راکوي اجازت. لوی الله په امان.